شيطان لښکري دريمه. د شیطان لپاره اسانه نه ده چې انسان ته دوکه ورکړي، مګر دا چې له هغه اسبابو او لارو کار واخلي چې انسان ته یې د شیطانیت معلومېدل سخت وي. نو د همدې لوبې سره بیا کولی شي انسان ته په اسانۍ دوکه ورکړي. راځئ چې د اسبابو وسایل وپېژنو. لومړی د باطلو ښکلي ښکاره کول دي. دا تر ټولو ډیره استعمال شوې تګلاره ده چې شیطان د انسان پر ضد کاروي. شیطان تل کوشش کوي چې باطل د حق په څیر ښکاره کړي، لکه په حرامو شیانو د ښکلو نومونو کې ښودل. هغه حرام تر هغې تاسو ته ښکلي ښایي، مګر دا چې تاسو یې ترسره کوئ. قرآن یې دا وینا رانقل کوي. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ابلیس له همدې وسیلې د آدم علیه السلام دوکې ته مخه کړه، او هغه ونه یې ورته ښکاره کړه چې دا او بی هوا ورنه منع شوي وه. خو ابلیس د ونې نه د خوراک عمل ورته ښکلی کړ او ویې ویل چې که ورنه استفاده وکړي ابداً به جنت کې اوسي، یا دا چې په ملایکو به تبدیل شي. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. دله د فریب وسیله دا ده چې د خیر په کار کې شیطان ځنډ کول در باندې کوي. درته وایي چې تر اوسه وخت لرئ، مثلا لمونځ لپاره لا وخت شته، وروسته یې ادا کړه. تاسو تنبله کوي تر څو در باندې مونځ قضا کړي. له ډېرو ځوانانو مې اورېدلي چې وایي د عبادت لپاره ډېر وخت لرو، اوس مو د مستۍ وخت دی. کله چې زاړه شو نو توبه کوو او لمونځ به وکړو. جدي یاست؟ ښه که په ځوانۍ کې مړ شوې نو بیا نو که غواړئ سبا ته لمونځ پیل کړئ نو همدا نن یې پیل کړئ، او که همدا نن نو ولې همدا اوس نه؟ اجازه مه ورکوئ چې شیطان مو وخت خلا کړي. دریم د دنیوي لذتونو او آرزوګانو د پوره کولو ژمنه. شیطان ډیر خوښوي چې د انسانانو په هیلو او کمزوریو پوه شي او بیا هغوی ته دروغینې ژمنې ورکړي، کوم چې د هغوی د ګمراهۍ لامل کیږي. په دې اړه الله تعالی فرمایي: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. شیطان تاسو په ډول ډول دنیوي هیلو بوخت ساتي. هغه هیلې چې په اصل کې تاسو لپاره هیڅ ګټه نه لري. هغه تاسو بوخت کوي چې پیسې، شهرت او زر تېرېدونکي لذت نه خوند واخلئ، په داسې حال کې چې پوه بشئ نور مو وخت پای ته رسېدلی او هیڅ هم نه لرئ. راسئ د نړۍ له ټولو پیسهدارو خلکو پوښتنه وکئ چې آیا د دوی سرمایه ورته 1 دقیقه عمر په پیسو ورکولی شي؟ کله چې مرګ یې رسیږي هیڅ ورته ګټه نه لري، ځکه د هغوی سرمایه په اصل کې هغوی ته یوه لومه ده. دا سرمایه ورته هیڅ ګټه نه رسوي مګر دا چې د الله تعالی په لار کې مصرف کړي. څلورم د خیرخواهۍ اظهار. شیطان افراد لارورکي کوي او بیا ورته د خیرخواهۍ اظهار کوي او ورته وایي چې د هغوی ګټه واخلي، لکه د آدم علیه السلام داستان کې چې ذکر شوی ده. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. له نورو خلکو سره همدا لوبه کیږي. شیطانان په ډول ډول لومو انسانانو ته دوکه ورکوي او بیا هغوی ته وایي چې خارخوایي دي. پنځم تدریجي ګمراه کول دي. د شیطان بله تګلاره دا ده چې ګام په ګام انسان لار ورکې کوي. هغه نشي کولی په یو دم انسان باندې کبیره ګناوې وکړي.
نو د کبیره ګناو لپاره لومړی اقدامات د صغیره ګناو کول دي. شپږم د شک او تردید رامنځته کول. دا هغه وسیله ده چې له امله شیطان ستاسو په زړه کې شک رامنځته کوي او په دې شکل مو عقیده تزلزل کې اچوي. روایت ده چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وفرمایل شیطان تاسو ته راځي او پوښتنه کوي چې دا شی چا خلق کړی دی، هغه شی چا خلق کړی دی، او تر هغه وخته چې بالاخره ووایي درته چې خیر الله چا خلق کړی دی. رسول د الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته دستور را کړی چې په داسې حالت کې د شیطان له شره الله ته پناه یوسو. دلته د شیطان د شر نه منظور شک کول دي. سره لدی چې دا پوښتنه ځواب لري او ما یې په اړه ویلي، خو که راسې پوښتنې پیدا شي چې بې ځوابه وي، نو بیا هم باید زموږ عقیده له منځه لاړه نه شي. اووم خمر، اتم میفر، نهم انصاب او لسم ازلام. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. خمر، شراب او د مخدره او نشهیي توکو نورې بیلګې دي. میسر د قمار هر ډول چې ووسي. انصاب هر هغه څه چې د الله تعالی په ځای ورته خلک عبادت کوي. ازلام هغه لوازم چې د فال کتلو لپاره کاریږي. 11 جادو. هر هغه څوک چې جادوګر ته غوږ نیسي یا د جادوګر پر لور درومي یا په جادوګرۍ باور لري، نو په الله تعالی باندې یې کفر کړی. ولې؟ ځکه هر هغه عمل چې د الله تعالی ځواک تر پوښتنې راولي، هغې ته جادو ویل کیږي. نو کله چې جادوګر سره وینئ، تل له ځانه پوښتنه کوئ چې دا انسان ډېر ځواکمن دی، ډېر پاک دی، نو په دې شکل الله تعالی له تاسو هیریږي. کوم څه چې ترسره کیږي هغه ستاسو د فکر جذبول دي. نو هغه فرد چې وایي له غیبو خبر دی، د هغه خلکو د ګناه لامل کیږي چې ورته ګوري. پوهېږئ دو د پیریانو نه په مرستې سره ځینې کارونه کوي چې دا حرامه کړنه ده. د جن په صورت کې الله تعالی په دې اړه فرمایي شته د انسانانو ډله چې له جنیاتو مرسته غواړي او دا پیریان یې هم له حده ډېر ګمراه کوي. دا یو قرآني آیات ده، د جن صورت خلاص کوي او مطالعه یې کوي. ډېری خلکو ته چې وایو ووایاست سبحان الله، نو وایي سبحان الله. چې ورته ووایي ووایاست الحمدلله، نو وایي الحمدلله. خو اجازه راکوئ درته ووایم چې ستونزه مو څه ده. هغه وروسته له دې کریمو بیا تاسو ته دا وایي چې پاڼې او دا لیموګان واخله او داسې وکړه او هسې وکړه، او بیا تاسو وایاست چې مننه چې ډېر ښه پیر دی، زه یې روغ کړم او پیسې یې مو وانخیستې. په اصل کې هغه درته ستر زیان ورسوه. هغه دا چې ستاسو ایمان یې واخیست. په پیغمبر او رب دې هغه ملنډې ووهلې. هغه خاندي چې ای ربه تا خو ویل چې سجده به درته کوي، خو موږ درته لارورکې کړه. وګوره لیموګان او پاڼې یې واخیستې او هغو باندې یې باور پیل کړ. هغوی داسې کارونه کوي چې هېڅ مفهوم نه لري. ستاسو لپاره نه بلکې زما لپاره. نو پوه شئ چې کوډګر ستاسو ایمان له تاسو اخلي او تاسو د شیطان عبادت ته مجبوروي. پرته له دې چې پوه شئ بیا هم ورته وایاست چې الله اکبر ښه انسان ته. 12 موسیقي. که د سنتو په برخه کې له هر مسلمان چې پوښتنه وکړي معتبرترینه کتاب کوم یو دی، نو درته به ووایي چې صحیح البخاري. نو له قرآن وروسته معتبرترینه کتاب صحیح البخاري ده. په صحیح البخاري کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي په امت کې به مې داسې خلک پیدا شي چې حرامو ته حلال وایي. هغوی زنا کوي، له ابریشم، مخدراتو، خمر او د موسیقۍ آلې حلالې بولي.
پیغمبر 4 شیان د دې خلکو بیان کړي چې حلال به ورته وایي، نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم موسیقي حرامه بللې ده. ځینې علما موسیقۍ ته د شیطان قرآن وایي. موسیقي زړه ته دننه کیږي او زړه تسخیر کوي او په زړه کې د الله قرآن ته ځای نه پرېږدي. دا حقیقت د موسیقي قرآن له زړونو بهر کوي. نو کله چې زموږ پیغمبر د دې په اړه اخطار راکوي، هرومرو خطرناکه ده.